هغو ته چې هر نوی نصیحت د هغو د رب له لوري راځي هغه په تکلیف سره اوري او په لوبو کې اخته کیږي د هغو زړونه په نورو فکرونو کې بوخت دي او ظالمان په خپلو منځو کې پټې خبرې کوي چې دا سړی خو ستاسې په څیر یو بشر دی نو آیا تاسې به ګورئ د کوډو په لومه کې به نښلی پیغمبر وویل زما رب په هرې هغې خبرې باندې پوهیږي چې په آسمان او ځمکه کې وشي هغه اورېدونکی او پوه دی هغوی وایي دا تیت پرک خوبونه دي بلکې دا د ده له ځانه جوړه کړې خبره ده بلکې دا سړی شاعر دی که نه نو دی د داسې کومه نښانه راوړي لکه چې د پخوا زمانې پیغمبران له نښانو سره لیږل شوي وو په داسې حال کې چې له دوی نه مخکې د هیڅ یو کلي خلکو هم چې موږ هغه هلاک کړل ایمان را نه وړ اوس آیا دوی به ایمان راوړي او ای محمده له تا نه مخکې هم موږ له انسانانو څخه پیغمبران لیږلي وو چې هغو ته موږ وحی کوله که تاسې ته معلومه نه وي نو له اهل کتابونه پوښتنه وکړئ